بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک په حدیث شریف کې فرمایي چې د مور پلار سره احسان کول، د مور پلار سره نیکی کول، د مور پلار خدمت کول، د مور پلار سره ادب کول، او د مور پلار قول کول، او د مور پلار خبره منل، د مور پلار زړه خوشحاله ساتل د افضل دی تر لمانځه. یعنی څومره چې د لمانځه فضیلت دی د فرض لمانځه، دومره قدر د مور پلار خدمت هم داسې فضیلت لري. او څنګه چې لمونځ فرض دی د مور پلار خدمت هم فرض دی، څنګه چې صدقه فرض ده د مور پلار خدمت هم فرض دی، څنګه چې روژه فرض ده د مور پلار خدمت هم فرض دی، څنګه چې حج او عمره او جهاد فی سبیل الله فرض دی د مور پلار خدمت هم داسې فرض دی، بلکې تر هغه افضل دی. او نبی علیه السلام بارک دا هم وایي چې لن یجزی ولد والده حتی یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام بارک وایي و هیڅ کله اولاد د مور پلار حق نشي پر ځای کولی، مګر هغه وخت اولاد د پلار حق یا د مور حق پر ځای کولی شي چې دا پلار یا مور په بندیانو کې راوستل شي، بیا د ایران شي ازادي کې. یعنی چې پلار مور کافر وي او دی مسلمان وي، مسلمانانو غلبه وکړله په جهاد کې، بندیان یې ونیول، په دا بندیانو کې د دې زوی پلار رالی یا مور راله، په دې دوه کې یو د واخستې په پیسو باندې بیا آزاد کړي، د مرۍ په ډول باندې پلار در واخستې یا مور واخستله د لنځي په ډول بیا خرڅ آزاده کړله، نو دغه زوی یا د پلار حق پر ځای کړی دی، دغه اولاد یا د مور حق پر ځای کړی دی، مګر د دې سماج یو څوک د چا حق د مور پلار حق نشي پر ځای کولی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا هم وایي چې پر یو سړي باندې سهار شي د یو ورځو څخه او مور پلار د ژوندي وي، په دې کور کې وي دوې دروازې د جنت وده تر خلاصې دي د سهاره څخه تر ماښام پورې. او په یو سړي باندې ماښام شپه راشي په کور کې مور پلار موجوده وي، حاضر وي، نو یا یو حاضر وي یا دواړه حاضر وي، نو دی د مور پلار سره احسان وکړي، نیکي وکړي، ګواکې د شپې د خوا سره د جنت دروازې راخلاصي دواړې، که یوه دروازه ده که دواړه دوې دروازې د جنت دي. او که احسان ورسره وکړي الله پاک به جنت ورکړي، او که ظلم ورسره وکړي الله پاک به د ده سره معامله د ظلم یعنی عذاب به ورکړي، سزا به ورکړي. او که پر یو سړي باندې داسې سهار راغلی چې مور پلار ځې ناراضه وي، الله پاک پر ده باندې داسې سهار راولي چې په هغه باندې به د دوزخ دروازه وده ته خلاصوي، پر ده باندې داسې ماښام راولي چې په هغه ماښام کې الله مور پلار ځې ناراضه او الله پاک پر ده باندې داسې ماښام راولي چې الله پاک به ځې ناراضه وي. یعنی مور پلار د جنت دروازې دي. که سړی په خپل ځان کې مور پلار راضي وساتي، واکې دوې دروازې د جنت سهار ماښام د په کور کې خلاصې دي، او که ناراضه وي دوې دروازې د دوزخ د ده په کور کې سهار ماښام خلاصې دي. او علیه السلام بارک دا هم وایي چې ان الجنة یوجد ریحها من مسیرة 500 عام ولا یجد ریحها عاق والدین ولا قاطع الرحم، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام بارک وایي چې جنت بوی 1500 کاله مخکې مشلی په قیامت کې جنتیان 1500 کاله اندازه مخکې د جنت بوی ویني، مګر هغه سړی چې د مور پلار عاق وي، مور پلار ځې ناراضه وي، د هغه سړی به د جنت بوی 1500 کاله مخکې پر اندازه بلا نه وویني، جنت خو به نه وویني، هغه بوی بلا نه وویني. او بل هغه سړی چې قطع د وسیلې رحمي یې کړې وي، قطع د وسیلې رحمي هم د جنت بوی نشي لیدلی، قاطع د وسیلې رحمي وي، ورور دی وسیلې رحمي غواړي، خور دی غواړي، ښځه غواړي، اولاد یې غواړي، لور یې غواړي، زوی یې غواړي، قریب یې غواړي، دوست یې غواړي، همسایه یې غواړي، دا ټول وسیلې رحمي غواړي. پر دې باندې باید سړی وسیلې رحمي وکړي، رحم و شفقت باندې وکړي، تر خپله وس او توانه پورې پوښتنه پر وکړي، تر خپله وس او توانه پورې حاجت ور پوره کړي، تر خپله وس او توانه پورې کومک ورسره وکړي، که د لاس وي، که د ژبې وي، که د
دست وي که د مال وي په هر صورت چې باندې وي وسیله رحمي به سړی کوي او وسیله رحمي چې څوک نه کوي هغه به د جنت څخه د 500 کالو پر اندازه لرې باندې پاتې او الله پاک به جنت ته نه داخلي تر وخته پورې به دغه سزا الله پاک به درته ورکوي. علیه السلام مبارک حدیث شریف کې وفرمایل چې بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک. صحابه کرام ته وویل چې تاسې نیکي کوئ د مور سره بیا د پلار سره ځکه د مور رحم چې دی ډېر دی تر پلار. اول وار نبي علیه السلام په دا حدیث کې مور یاده کړله بر امک نیکي کوه د مور سره و اباک بیا د پلار سره و اختک بیا د خور سره و اخاک بیا د ورور سره. خور تر ورور په وسیله کې بالا ده نو علیه السلام مبارک هم په دې حدیث کې خور مخکې کړله تر ورور. ثم ادناک فادناک بیا هغه سړی چې په درجه کې سړي ته نږدې وي څومره په قرابت کې سړي نږدې وي هغومره به سړی نیکي کوي د قریبانو سره او د وسیله رحمي به کوي د مور پلار سره. نو ځکه نبي علیه السلام مبارک وایي چې د مور پلار سره نیکي کول دا داسې دي. یو صحابي راغلی نبي علیه السلام مبارک ته وویل د بني سلمو څخه یو قبیله ده. علیه السلام مبارک ته وویل هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما بعد وفاتهما. مور پلار مې مړه سو یا رسول الله اوس څنګه د دې د مرګ سبا په دې پسې نیکي کولی سم یعنې د دې حق پر ځای کم حق یې پر ما پاته دی. نبي علیه السلام مبارک ورته وویل نعم الصلاة علیهما لمنځ ورکه د جنازې لمنځ د مور پلار د حقوق څخه یو حق دی پر اولاد باندې چې د جنازې لمنځ به ورکوي کفن به ورکوي غسل به ورکوي دفن و تدفین به یې کوي په ښه طریقه به یې کوي دغه د فاتحې مراسم یا دعاوې دي یا استغفار دي والاستغفار لهما. نبي علیه السلام مبارک ورته وویل چې استغفار ولره ووایه دوی ته بخښه وغواړه د الله پاک څخه دعاوې پسې وکړه خیراتونه پسې وکړه صدقې پسې وکړه. دا یې پسې ورته وویل وانفاذ عهدهما د دوی وعدې پر ځای کې چې مور پلار کم وصیت کړي وي هغه وصیتونه سړی پر ځای کړي. دا مې د پلار وصیت دی دا مې د مور وصیت دی چې وسیله رحمي به کوو اتفاق به کوو او ښه انسانیت ښه اخلاق به کوو او پر ما باندې یا روژې پاته دي یا پور باندې دي یا د بل مسلمان حق دی مور پلار دا وصیت کړي وي هغه به پر ځای کوي. او بل حق د مور پلار د مرګ پس نبي علیه السلام مبارک دې صحابي ته وویل و اکرام صدیقهما اکرام او عزت کوه د هغه ملګرو د دوی د دوستانو د دوی د انډیوالانو د دوی چې د مور پلار قریبان وي انډیوالان وي ناستپوی وي مجلسان وي ښه خلک وي د هغو سره احترام کول د هغو سره صداقت کول د هغو سره تعلقات و شناخت و سلام و محبت کول دا د مور پلار د مرګ پس یو حق دی چې پر اولاد باندې نبي علیه السلام مبارک وایي چې تاسې یې کوئ. وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما صله رحمي کوئ هغه چې دوی رحم و شفقت کوئ. نو رحم و شفقت د مور پلار چې دی د مور پلار د مرګ پس یو حق دی. دعا یو به سړی ورته کوي په لمانځه کې په هر وخت او د مور پلار زیارت له به ورځي قبر زیارت به کوي او دوی دغسې په خوشحاله کېږي لکه په ژوند کې چې مور پلار د اولاد و دیدن منتظر وي تږی وي د اولاد وویني دا رقم په قبر کې هر مور پلار د اولاد و تګ ته داسې خوشحاله کېږي او دوی په پوهېږي او دوی په خبرېږي الله پاک یې ورښکاره کوي مور پلار د اولاد په ورتګ باندې په دعا کولو باندې او د ثواب بخښلو په ټولو شیانو باندې الله پاک دې خبرې الله پاک دې مور پلار راڅخه راضي کړي. اللهم دې د مور پلار د حق وساتي اللهم دې د مور پلار د نافرمانۍ څخه وساتي اللهم دې د مور پلار عزت و احترام قدر په نصیب کړي د ټولو مؤمنانو سره. واخر دعوانا الحمدلله.